په دې ویډیو کې به تاسو درخم چې تاسو څنګه کولی شئ په فیسبوک کې د هر چا آی ډي په یو ریپورټ ورختمه کړئ. ډېره اسانه طریقه ده. ویډیو ته اخر وګورئ تر څو کومه طریقه زه تاسو ته ښیم دغه طریقه یاده کړئ. دوستانو داسې یو اسانه ریپورټ او داسې یو خطرناکه ټریک مې تاسو ته راوړی دی چې تاسو په فیسبوک کې د هر چا آی ډي وګورئ او تاسو په یو ریپورټ سره یې ورختمه کړئ. نو ډېره اسانه طریقه ده. ویډیو ته اخر وګورئ تر څو کومه طریقه زه تاسو ته ښیم دغه یاده کړئ. دوستانو نور مخ نه نیسم، ویډیو شروع کوو. ډېر اسانه ریپورټ دی. ویډیو ته اخر وګورئ. نو ویډیو لایک کړئ نه ویډیو د سره لایک کړئ او چینل مې سبسکرایب کړئ. چینل هر مر در سره سبسکرایب کړئ تر څو داسې ښایسته ویډیوګانې تاسو ته په وخت دررسیږي. نو نور وخت نه نیسم، ویډیو شروع کوو. دوستان تاسو به سمپل لایټ فیسبوک راخلاص کړئ. دوستان تاسو کتلی شئ ما لایټ فیسبوک راخلاص کو. کله چې لایټ فیسبوک راخلاص کو نو تاسو کم ملګري آی ډي سي ریپورټ کوئ تاسو به هغه آی ډي نو زه اوس تاسو ته خپل اکاونټ درښکاره کوم چې زما اکاونټ دغه اصلي اکاونټ ده، زما د فیسبوک اصلي اکاونټ. نو تاسو ریکویسټ او میسج هر عمر کولی شئ. نو دوستانو زه له دغه خپل اصلي اکاونټ نه ریپورټ په یو آی ډي باندې وهم، زما خپل آی ډي ده. نو تاسو ته طریقه ښیم چې هغه ریپورټ کیږي یا ختمیږي او که نه. نو دوستان دغه کتلی شئ زما د یوټیوب چینل لوګو هم په همدغه آی ډي باندې ده، زما آی ډي ده. نو دوستان تاسو کتلی شئ دغه اسدالله ما ورته نیک نیم ورکړی ده. نو دوستانو کور فوټو لرئ تاسو به سمپل اول په کور فوټو باندې یو ریپورټ ووهئ. نو زه اوس دلته په کور فوټو باندې یو ریپورټ ورکوم. نو لږ انتظار ورته کوو تر څو دغه کور پکچر راوړي. نو بیا په دې کونج کې 3 لاینو باندې کلیک وکړئ. کله چې په 3 لاینو باندې کلیک وکړو دلته بیا په دې دریم آپشن باندې کلیک وکړئ ریپورټ چې کوم ده. نو په دې باندې به کلیک وکړئ. لږ به انتظار وکړو بس. نو دا رقم سبا به تاسو ته راوړي. بیا به دوستانو هیډ سپیچ باندې به کلیک وکړئ او دلته به دوستانو تاسو په دې سمثینګ ایلس باندې کلیک وکړئ. سبمیټ به کوئ دغه ریپورټ. نو بیا به دلته په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. دوستانو کله چې په نیکسټ باندې کلیک وکړو دلته هیډ الپرام باندې به کلیک وکړئ او دغه ریپورټ به ډن کړئ. کله چې دغه د کور پکچر ریپورټ ډن کو بیا به دغه د پروفایل پکچر باندې به کلیک وکړئ، یعنې دغه عکس باندې به کلیک وکړئ. بیا په دې 3 ټکو باندې کلیک وکړئ. دلته په ریپورټ باندې کلیک وکړئ او دغه به هراسمنټ باندې کلیک وکړئ او دغه هغه کلمې کوئ. بیا به سبمیټ باندې کلیک وکړئ. لږ به انتظار ورته وکړئ. د نیکسټ باندې به کلیک وکړئ او هیډ الپرام به کوئ. لږ انتظار ورته کوو. په ډن باندې به کلیک وکړئ. کله چې دغه ریپورټ ډن کو دلته به لږ دغه د سرچ به ورکړئ. کله چې ورکړو نو بیا به دوستانو لږ لاندې راسئ او په دې 3 ټکو باندې به کلیک وکړئ. لږ به انتظار ورته وکړئ. دغه پوینټ سپورټ باندې به کلیک وکړئ ریپورټ. نو لږ انتظار ورته کوو. دلته پریټینټینګ ټو بي سمون باندې کلیک وکړئ. دلته به می کوئ. چې کله می کو په سبمیټ باندې به کلیک وکړئ او بیا په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. لږ به انتظار وته وکړئ. هیډ الپرام باندې به کلیک وکړئ او دغه ریپورټ به ډن کړئ. نو دوستانو تاسو کتلی شئ ما یو ریپورټ ډن کړو، یعنې یو ریپورټ مې ورکړو. نو بیا په دې 3 ټکو باندې کلیک وکړئ او بیا په ریپورټ باندې کلیک وکړئ. دلته به دوستانو تاسو په دې پریټینګ ټو بي سمون باندې کلیک وکړئ او د ځای کې دوستانو چې کوم دغه اخرینی ده سلیبریټي نو په همدې باندې به کلیک وکړئ او د ځای کې به ورته یو نوم ورکړئ، یعنې زه اوس ورته ورکوم فیسبوک. دوستانو فیسبوک مې ورته ورکړو. د ځای کې به دوستانو هر یو هم چې ورته انتخاب کوم مثبت دغه بلو ټیک پي، یعنې دغه شنه نشانه پي. نو هر یو چې ورته انتخابوئ تاسو به انتخاب کړئ. نو ما ورته فیسبوک انتخاب کړو. هیډ الپرام باندې به کلیک وکړئ او دغه ریپورټ به ډن کړئ. کله چې ډن کړو لږ به انتظار ورته وکړئ. بیا په دې 3 ټکو باندې کلیک وکړئ او دلته پریټینګ ټو بي سمون باندې او بیا هم په پیک اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې په پیک اکاونټ باندې کلیک وکړو او هیډ الپرام باندې به کلیک وکړئ نو تاسو کتلی شئ دوستانو زما دغه اکاونټ په یو ریپورټ سره ختم شو. نو دوستانو ډېره اسانه طریقه ده. دلته به دغه اوکې باندې کلیک وکړئ. ډن باندې به کلیک وکړئ او زه اوس تاسو ته خپل آی ډي درښکاره کوم چې زما دغه فیسبوک آی ډي ختمه سره. نو دوستان تاسو کتلی شئ په یو ریپورټ سره دغه آی ډي ما خپل آی ډي ختمه کړله. نو ډېرې اسانه طریقې سره تاسو کولی شئ چې د هر چا آی ډي په همدغه ریپورټ باندې ختمه کړئ. ډېره اسانه طریقه ده دوستانو. دغه طریقه تاسو هر عمر وازمئ انشاءالله اصلي طریقه ده او تاسو په یو ریپورټ د هر چا آی ډي ختمولی شئ. نو دوستانو دا نوې ویډیو خدای وکړي چې طریقه مو یاده کړې وي او تاخر مو کتلې وي. میلاویږو په داسې نورو ویډیوګانو کې. ښاد آباد او بریالي اوسئ. د خدای په امان.